السلام علیکم دوستانو، زمونږ نننۍ ویډیو د پښتو مشهور اداکار طارق جمال باره کې ده چې هغه اوس د فلمونو نه ولې سایډ ته شوی دی او ژوند یې څنګه تیریږي. دغه ټول معلومات او هغه سره زمونږ څه خبرې شوي دي، تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوو. د هغه د ژوند او د فن باره کې ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. طارق جمال چې د پښتو ژبې هغه اداکار دی چې هغه په سلګونو باندې پښتو فلمونه، سیډیز، ډرامې او په ټي وي ډرامو کې کار کړی دی. هغه د خپل فن شروعات د پی ټي وي پېښور نه کړی و چې د هغه ډېرې زیاتې کامیابې ډرامې وې. دوستانو کله به هم چې د هغه ډرامه په ټي وي لګېدله نو خلک به د هغه اداکارۍ ته داسې بېتابه وو چې د هغه هره ډرامه به یې ډېر په شوق کتله. کله چې د پی ټي وي دور و نو په هفته کې به په ټي وي باندې د هغه یوه ډرامه لګېدله چې د هغه مینوال به دغه ډرامې ته ګوته په خولو او د هغه اداکارۍ ته به ناست و. دوستانو د هغې نه پس بیا د پښتو فلمونو شروعات وشو او بیا ورپسې د سیډیز ډرامو نو په هغې کې هم هغه داسې اداکاري او داسې کار وکړلو چې ځان ته یې یو ځانګړی نوم پیدا کړو او د هغه په نوم به هره ډرامه هیټ وه. د هغه لمبې ډرامې چې د مسافر سیډیز نه ریلیز شوې وه چې هغې د کامیابۍ حدونه کراس کړي وو. دوستانو طارق جمال چې په پښتو فلمونو کې هم بلها کار وکړو او اوس د فلمونو نه لږ سایډ ته شوی دی. هغه اوس ژوند په پېښور کې کوي او هغه د فن سره تړلي خلکو ډېر خدمت کوي او هغه د دغه کار مشر دی چې هغه ته څه هم فنډ راځي نو هغه غریبانانو اداکارانو ته یې سپاري کوم چې د هغې حقدار وي. طارق جمال چې پښتو فلمونو نه اوس په شا شوی دی او خپل ژوند یو طرف ته تیروي ځکه چې هغه اوس په پښتو فلمونو کې هم ډېر نه راځي، په سیډیز ډرامو کې هم ډېر نه راځي. طارق جمال په یو خپله تازه انټرویو کې وویل چې زمونږ غټه بدبختي دا ده چې زمونږ مشران ټول کرپ دي. کم مال چې راځي نو هغوی په خپلو کې تقسیموي، لاندې چې کوم راشي نو هغې کې بیا دومره پاتې شي چې 5 زره یا 10 زره هغه اداکارانو ته ورکړل شي څوک چې مستحق وي. هغه وویل چې د دې لپاره زه ډېر زیات کوشش کوم چې هغه اداکارانو ته خپل حق ورسي څوک چې د دغه کار مستحق دي. دوستانو طارق جمال خپله زندګي ډېره ښه تېروي. هغه په خپل فن او ژوند کې ډېر زیات خوشحاله دی او ډېر زیاته کامیابي ترلاسه کړې ده او اوس غواړي چې باقي ژوند په دغه ښېګڼه کې تېر کړي. دغه د طارق جمال باره کې ټول معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.